السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. زه د خپل ملګري طاهر لیوال صاحب سره راغلی یم. نن دا شین د سرخاب زرغونه سیمه ده. خوږو دوستانو، د ما او لیوال صاحب راغلي وو، خپل یو ریکارډینګ مې کوي، شعر مې وایي. نو دلته یو درې ځوانان په راپېښ شو چې موږ هم در سره درېږو او موږ هم غواړو چې په دا ستاسو په ویډیو کې راسو. نو زه به اول د دې ځوانانو څخه د خپل نامه پوښتنه وکړم. ځوانه که ته خپل نوم راوښیې. محمد صادق صاحب دی د سرخاب. محمد صادق د سرخاب اوسېدونکی دی. ستا نوم ګل کمانډو دی. ګل کمانډو دا محمد صاحب دی. موږ څو خپل ته شعر وایي، دوی رالو، موږ هم دا ستاسو په ویډیو کې راوړل. نو موږ غواړو چې دا درې سره ځوانان په ویډیو کې راسي. خوږو دوستانو، ما تاسو ته اول هم وویل چې دلته نه سګنل کار کوي او نه زما د شعرو کومه کاپۍ یا کتابچه چې د هغه هم کور څخه پاته شوې ده. نو زه مجبور یم چې د پښتو د ادب د ځلانده ستوري د عبدالرحمن بابا صاحب یو شعر به تر تاسو پورې در ورسوم. خدای پاک دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ وګرځئ. رحمان بابا وایي کر د ګلو کړه چې سیمه دې گلزار شي، کر د ګلو کړه چې سیمه دې گلزار شي، اغزي مکره په پښو کې به دې خار شي. ته چې بل په غشو ولې هسې پوشه، ته چې بل په غشو ولې هسې پوشه، چې هم دا غشی به ستا په لور گزار شي. او کوهی مکنه د بل سړي په لار کې، کوهی مکنه د بل سړي په لار کې، چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي. ته چې هر چاته په خوارو سترګو ګورې، ته چې هر چاته په خوارو سترګو ګورې، لا لومبی به ستا صورت تر خاورو خوار شي. ادم ذات په معنا واړه یو صورت دی، ادم ذات په معنا واړه یو صورت دی، هر چې بل ازاروي هغه هزار سي. خوږو دوستانو، تر راتلونکي ویډیو پر لې او بخښنې خدای سپارم. په مخ ښه ژوندي اوسئ. کور